بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو له موږ صابر کوټ فارم نه یو خسته لاړ تیار کړی دی. 50 دانو یو لاړ دی. 50 دانی هغه دانی دي ډیره بهترینه اور خسته دانی دي. ماشاءالله تاسو د چيلي جالر وګورئ. جالر بتاو جالر وګورئ ماشاءالله. بل دا چې نکوړه فیس تاسو د دې وګورئ ماشاءالله. خدای ماشاءالله تاسو جالر وګورئ. د دې تاسو وګورئ چې دا کله غټ شي دا په 100 روپۍ باندې جوړیږي. لګي شان پیسې تاسو باندې کې زموږ دا ویډیو سمره تاسو خپل رونه مسافرونه ګوري سمره دوستان زم ګوري سمره زموږ د پیر بابا بنیر د چکدری د ثوابي خلک ګوري او تاسو دغه ویډیو تاسو شیر کړئ لایک کمنټس وکړئ او تاسو دغه چیلې ګوري ماشاءالله. د هغه نسل چې دا ډیر زیات غټیږي د هغه نسل چې پيو کې بچو کې ډیر تکړه وي د هغه نسل چې دا هایټ کې ډیر پریدي قرباني کې دغه شان د دې نسل چیلی تاسو په ډیرو پیسو باندې خرڅيږي. نران چیلی ته تاسو په لکونو روپے خرڅ کې چیلی نه تاسو فارم شان دی وړو کې شان دی سیټ اپ تاسو شروع کړئ. 50 دانو ز تاسو ته لاټ خیم تاسو له داغي قیمت ماشاءالله خیم او تاسو د دې کلر وګورئ تاسو خوبصورتي وګورئ. که مثال تاسو دا مدرسه منډي ته یا نور د شان د پنجاب چې څومره منډي دي هغه کې تاسو دا کته شي نو هغه کې وتا تاسو لا یو دانه په سودر کې تاسو لا پته ده 28000 30000 32000 دغه شان د قیمتونو کې درکې. خو مونږ تاسو لا الحمدلله صابر کوټ فارم والا څنګه چې مخکې مناسب ریټونه درکړي دي دا ځل یو ځل بیا تاسو لا مونږ په دې معنی دا ویډیو جوړو چې تاسو لا خسته ریټونه او مزدار مالونه تاسو له خو تاسو مال کته شي ماشاءالله. دغه که تاسو مثال نور منډو کې زموږ په پېښور مردان 410 ثوابي یا د باړې منډي ته سربن منډي ته دغه شان چې تاسو دې زینو ته سي ال کې دا تاسو لا خسته مزدوري کوي یو یا دانه تاسو لا 8000 7000 په وخت سره مزدوري کوي. که مثال تاسو وړو کې شان دي فارم وړو کې شان دي سیټ اپ د دې شروع کو دغه مال تاسو لا پته چې یو چې 60,000 65,000 روپۍ کې خرڅيږي. خو هغه به څنګه خرڅيږي چې تاسو عمدغه مال واخلئ او 2 میاشتې سره مهنت وکړئ. هر شیز په مهنت ته ګوري هغه تبلیغیانو خبره چې تاسو به مهنت کوئ نو تاسو الله پاک مخکې کوي. که تاسو مثال په یوزي ناستي په کور ناستي په دکان ناستي د څه کاروبار د سي روزګار نه کیږي. ماشاءالله تاسو نسل ګوري نسل بهترین نسل ډېر خسته یو 50 دانو لاټ د دې کې 2 دانې نران چيلي دي 48 دانې مادیانی دي. که 50 ته 50 چاله کې دي تاسو له موږ درکو. که مثال تاسو راتلې نشي پېښور کې پیسې پیمنټ جمع کړئ یا بانک اکاونټ باندې پیسې جمع کړئ یا په حواله تاسو پیسې رولګئ. که مثال دا تاسو افغانستان کې پکاروي نو تاسو له درکول شو. د دې عمر د 8 9 10 میاشتو پورې د دې عمر دی 7 8 9 10 میاشتې د دې عمر دی او خستار بهترین مزدار مدانی دي. دغه سره تاسو 2 میاشتې خواريو کې 60,000 باندې شرطیه تاسو ته هم چې دا خرڅيږي. خو تاسو له قیمت زده دي صدر کوم د 50 دانو تاسو قیمت ووري تاسو به چاره نن صابر کوټ فارم والا ډیر خسته او مناسب ریټ راک او ډیر خسته ریټونه تاسو له موږ درکو. څنګه چې مخکې تاسو له موږ د غټو چیلو ریټونه درکړي دي دا ځل موږ تاسو له بیا یو خسته ریټ مناسب ریټ درکو. خو تاسو نمبر ځان سره نوٹ کړئ 3 نمبر یې تاسو له درکوم 0335 082 77 77 باندې رابطه وکړئ. دا زما خپل ذاتی نمبر دی. بل صابر بھائی اردو کې خبرې کوي هغه سره به تاسو په اردو کې خبرې کوي 0335 47 46 487. بل نمبر تاسو د شهزاد بھائی ځان سره نمبر کوي که کارګو باندې تاسو پکارو نو تاسو په هغه نمبر باندې بیا تاسو رابطه کولای شئ 0346 67 68 177 باندې تاسو رابطه کوي 10 دانو سیټ هم تاسو را درکول شو. که مثال 50 دانې رابطه تاسو کوي زما نمبر کوي صابر بھائی نمبر کوي کارګو باندې تاسو پکاري کارګو باندې رغواړي پیمنٹ بانک اکاونټ باندې تاسو کوي تاسو له مال مونږه پېښور 410 ثوابي ملکند درګي تیرا پړچینار وزیرستان کواد یا چې څومره ټانګ زموږ څومره علاقې دي دوابي سیټ ته تاسو له دا ملاوي دي شي قیمت سره تاسو له پته ده 1,000 روپۍ به د دې قیمت دي. 3 نمبر ځان سره ولیکئ 0335 082 77 77. بل نمبر ځان سره ولیکئ 0335 47 46 487. بل نمبر ځان سره ولیکئ کارګو والا شهزاد بھائی اردو کې خبرې کوي 0346 67 68 177 باندې به تاسو رابطه کوي دغه مال به تاسو له ملاويږي.